السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن نظري بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نوې ویډیو کې تاسو د کاین ماسټر اپلیکیشن نوی اپډیټ درښایم له نوې ځانګړتیاوو سره. همدارنګه د کاین ماسټر اپلیکیشن د ډاونلوډ کولو طریقه هم درته ښایم خو ویډیو په اخره کې. نو ډېرو کسانو موږ د کاین ماسټر اپلیکیشن غوښتنه کړې وه، ډېرو کسانو سره دغه نوی اپډیټ نه و. دا ځل ما تاسو ته نوی اپډیټ راوړی دی او تر ټولو ښه ځانګړتیا دا ده چې هغه کې کاین واټر مارک هم نشته او بل په دې کې ډېر نوي شیان هم زیات شوي دي. راځم په ویډیو درته پیل کوم. مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره لازم سبسکرایب کړئ او که څوک ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج سره فالو کړئ او لایک هم کړئ. نو دلته تاسو ته کاین ماسټر اپلیکیشن ښکاري، په دغه به کلیک وکړئ او د ډاونلوډ کولو طریقه یې د ویډیو په اخر کې زه تاسو ته درښایم. په دې کې ډېر نوي شیان زیات شوي دي او تر ټولو ښه ځانګړتیا خو لا دا ده چې کله تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ مخکې صرف دغه درې اپشنې تاسو یې درکولي، اوس دومره ډېر زیات شوي تاسو ته ښکاري. په دې کې تاسو هر ډول سایز ویډیو جوړولی شئ او ځینې د غټ موبایلونه چې دي لکه د A کمپنۍ A10 نه پورته او د M کمپنۍ کې M نه پورته M10 نه پورته هغه موبایلونو د سایز چې دی ډېر اوږد دی، نو هغې لپاره دغه سایز هم زیات شوی دی. تاسو ته ښکاري مکمل فول سایز د دې دی. دلته یو پروجیکټ اخلم تاسو ته ښکاري بیا چې د دغه مکمل سایز او دلته بیا یو بل زیاتونه هم شوي ده. دلته چې تاسو که غواړئ ویډیو انتخاب کړئ نو ډېر اسانۍ سره ویډیو انتخابولی شئ او عکس هم انتخابولی شئ. دلته که میکس غواړئ بیا دلته د اپشن باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو چې کله دغه راواخلئ نو دا په مکمل فول سکرین کې راځي دلته تاسو ته ښکاري. او د دې نه بغیر تاسو ته بل پروجیکټ چې کوم ښکاري لکه دغه دا هم ډېر بهترین پروجیکټ دی چې هر څوک یې انتخابوي، یوټیوب لپاره د فیسبوک هر څه لپاره تاسو دغه انتخابولی شئ چې دا هم ډېر خوندور او په زړه پورې پروجیکټ دی د ویډیو انتخابولو لپاره بیکګراوند دی. نو دا هم تاسو کتلی شئ. دلته تاسو ته درښایم چې واټر مارک هم نه لري، بیخي واټر مارک نه لري او ویډیو په فول HD سایز کې تاسو ایکسپورټ کولی شئ. دلته تاسو ته ښکاري کله چې تاسو ویډیو ایکسپورټ کوئ دلته تاسو ته ښکاري چې 1080 هغه هم لري فول HD او 30 پریم لري، 10 پریم ریټ هم لري او دلته تاسو دغه ویډیو ایکسپورټ کولی شئ فول HD شکل سره. او باید چې یادونه وکړم چې په دې نوي کاین ماسټر کې یو مشکل دا هم شته چې که چېرته تاسو په دغې ریکارډ باندې کلیک وکړئ کوي په ځینو کې کوي، نو که چېرته تاسو موبایل کې دغه ریکارډ کار نه کوئ یا هم دغه کاین ماسټر لږ جام کېږي، ستاسو د موبایل ریم کم وي، ستاسو موبایل ضعیف وي، نو دغه اپلیکیشن شاید لږ جام کېږي او تاسو ته دغه پخواني ورژن چې هغه دی هغه هم ډېر ښایسته ورژن دی، هغه هم لینک په ډسکرپشن کې درته اچوم. د دې نوي هم تاسو چې هر یو خوښ وي هغه ډاونلوډ کړئ، خو دغه نوی چې دی دغه بیا ډېر په زړه پورې دی، په دې کې ډېر نوي ځانګړتیاوې شته، تاسو دغه د ډاونلوډ کړئ. نو که چېرته تاسو دغه ریکارډ کار نه کوو دغه نوي کاین ماسټر نو هغه زوړ ورژن درته انسټالول شي، هغه هم ډېر خوندور ورژن دی. راځم د ډاونلوډ کولو طریقه تاسو درښایم چې څنګه موږ دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شو. بل دا چې په دې کې نور ډېرې نوې زیاتونې شوي دي خو ټول زه تاسو ته په دغه ویډیو کې نشم درښودلی، تاسو خپله پکې بیا وګورئ. نو د ډاونلوډ کولو طریقه درښایم چې څنګه دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شو. لاړ به شئ د ویډیو لاندې کوم لینک چې ویډیو لاندې کوم لیکل چې ښکاري په دغه به کلیک وکړئ. لاندې کومه څخه چې د ډسکرپشن وایي دلته تاسو ته لینک پروت وي، په دغه لینک کلیک کړئ، لاندې تاسو ته سایټ راځي. کله چې هغه سایټ راخلاص شو لومړی سایټ په هغه سایټ کې به لاندې راشي، تاسو ته به ډاونلوډ لیکلی وي، په سور بټن کې به هغه ډاونلوډ اپشن باندې به کلیک کړئ، تاسو ته به دوهم سایټ راخلاص شي، دغه ډول سایټ به تاسو ته راخلاص شي. نو کله چې دوستان تاسو ته دغه ډول سایټ راخلاص شو دلته تاسو د پورته سرچ اپشن ښکاري، دلته تاسو سرچ کولی هم شئ، کاین ماسټر ورته لیکلی شئ او دا ډېر بهترین سایټ دی ایپیکا ډن په نوم. نو تاسو دغه سایټ دغه نوم ډېر سایټونه دي، دغه سایټ چې تاسو ما لینک درته اچولی کټ پټ په هماغه لینک لاړ شئ او دغه اپلیکیشن دغه سایټ ته تاسو راشئ. نو په دې کې هر څه لري 7 ټایم کې چې څومره مشهور اپلیکیشنان دي هغه ټول درته تاسو ته میلاویږي، هغه که په پیسې وي یا تاسو ته فری نه درکوي، زموږ په هېواد کې کار نه کوي، دلته تاسو پیدا کولی شئ، تاسو ته ټول ښکاري چې دغه پکې دي. نو تاسو به دې کې لاندې راشئ، کله چې تاسو لږ لاندې راشئ دلته به تاسو ته کاین ماسټر اپلیکیشن وي، په دغه کاین ماسټر اپلیکیشن چې کوم ښکاري په دغه به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ته اول وخت کې یو ایډز راځي، اعلان راځي، په دغه د پورته اپشن به کلیک کړئ، دا به کټ کړئ. کله مو چې دا کټ کړو دلته تاسو ته کاین ماسټر اپلیکیشن راخلاصیږي. تاسو ته چې کله دغه کاین ماسټر اپلیکیشن راخلاص شو دلته تاسو ته د کاین ماسټر اپلیکیشن پورته ټول معلومات راځي، لکه دلته تاسو ته هغه ورژن ښکاري، سایز یې ښکاري، تاسو ته هغه مکمل ښکاري، د معلومات یې 90.8 MB دی. نو کله چې ډاونلوډ کړئ دغه سایز لږ څه زیاتېږي یا کمیږي د 90 MB څخه.
نو دلته به تاسو په APK ډاونلوډ APK اپشن راځي، په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ لږه شېبه وروسته تاسو ته لاندې یو بل اپشن راځي، دلته 15 سکنډه به تاسو ورته انتظار وکړئ. کله چې په 15 سکنډه پای ته ورسېدل دلته تاسو ته ډاونلوډ اپشن درکوي. دلته تاسو ته ښکاري پورته 3 لینکونه یې درکړل، هر لینک باندې چې تاسو کلیک وکړئ تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ. خو د پورته لومړی لینک چې راځي لکه کاین ماسټر موډ دغه یې لاست ورژن دی، په دغه به تاسو کلیک وکړئ او له دغه ځای څخه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. په د پورته لینک به کلیک وکړئ، لږه شېبه وروسته به تاسو ډاونلوډ اپشن درکړي. لاندې تاسو ته ښکاري موږ ته ډاونلوډ اپشن راکړ، په دغه به تاسو کلیک وکړئ، اتوماتیک به ډاونلوډ ستاسو موبایل ته روان شي. کله چې تاسو ډاونلوډ کمپلیټ شو نو دغه به تاسو انسټال کړئ. ما خو تیار آلریډي انسټال کړی دی، دغه سټپ کوم او دا کلیر کوم. لاندې تاسو ته ښکاري ما کاین ماسټر تیار ډاونلوډ کړی دی او دا ما انسټال کړی دی. نو دا طریقه چې ما تاسو ته دروښودله چې څنګه کاین ماسټر اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو، نوی ورژن ترلاسه کړو. همدارنګه هغه پخوانی ورژن چې کوم هغه لینک به هم تاسو ته په ډسکرپشن کې اچولی، تاسو هغه هم ترلاسه کولی شئ. نو ملګرو دا وه زموږ ویډیو، په دې هیله چې ویډیو تاسو خوښه شوي وي. که مو چیرې ویډیو خوښه شوي وي ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.